اوکې، بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیلی بیاس کلیر کول او پیژندل. نن به پر دې ټاپک باندې کار وکړو چې ډیلی بیاس څنګه ځان له کلیر کړو. دا خبره به تا ابزر کړې چې په مارکیټ کې تا ډېر ماډلونه زده کړي دي، خو د هغې حوالې سره ته بیا ماډل په مارکیټ کې اپلای کولی نه سې. د هغې مین ریزن دا دی چې تا ته خپل ډیلی بیاس معلوم نه دی چې ته د ورځې په شروع کې یا د ورځې په نیمایي کې یا ګرسره دغه ورځ سره کوم سایډ ته شروع کېږي، کوم سایډ ته بندېږي. صحیح ده جي؟ نو ستا یو غټ تر ټولو مشکل همدا دی. البته زه غواړم چې د ډیلی بیاس حوالې سره تا ته 4-5 لیکچرې واخلم او تا ته دغه ډیلی بیاس ښه بهترینه کلیر شي، تر څو تا ته هغه ستا د مشکل هغه مین ریزن راوځي او خپل مشکل حل کړې. ښه، نو ډیلی بیاس باندې زموږ سره مختلفې طریقې شته. پر مختلفو طریقو باندې ته کولی شې ځان دې کلیر کړې. راځو هغه په تفصیلا سره پر یوې باندې غږېږو او همداسې مخې ته ځو. صحیح، نن به لږ کار پر وکړو او په را روان لیکچر کې بیا هم په کافي اندازه سره کار پر وکړو، دغسې به مخې ته ځو. عجله به کوو نه، هر کار به په ښه دقت سره زده کوو. صحیح، اوکې. پر دې باندې موږ مخکې هم بحث کړی وو، خو غواړم دا اوس بیا هم درته کلیر کړم. په تېرني چپټر کې البته 3-4 لیکچرې مخکې موږ پر همدې باندې کار کړی وو، خو بیا هم ښه خبره چې بیا هم ته کلیر کړو په پوه شې، ځکه د ډیلی بیاس مختلفې طریقې شته د کلیر کولو. ده اولنی کله موږ ویلو چې مارکیټ زموږ سره اولنی سوینګ لو جوړه کړل، دویمه سوینګ لو، دویم سوینګ های چې کله جوړ شو، دغه سوینګ های چې کله بریک شو زموږ سره، خو بل سوینګ های جوړېږي. دغه سوینګ لو چې کله زموږ سره جوړه شوې وه، درېیمه سوینګ لو. نو اوس به تا ته د دې سوینګ لو څخه کلیر اندازه دا وي چې مارکیټ زموږ سره سوینګ های جوړوي او دغه های زموږ سره اخلي. البته دغه چارت به ستا سره په چی شي کې وي، په ډیلی ټایم فریم کې اوپن وي. په H4 H1 یا ویک کلیپ کې به در سره اوپن نه وي، صرف په ډیلی کې. ځکه موږ د ډیلی حوالې سره بحث کوو، نو ستا سره به ټایم فریم هم په ډیلی کې اوپن وي. دا کینډل باید ستا سره د ډیلی. صحیح، مارکیټ چې کله زموږ سره اولنی سوینګ لو سوینګ های واخیسته شو، سوینګ های جوړ شو، دغه څخه وروسته دویمه سوینګ لو، دغه سوینګ های چې کله واخیسته شو، وروسته بیا زموږ سره دریم سوینګ لو جوړېږي. د دغه سوینګ لو څخه وروسته تا ته دا کلیر اندازه وي چې مارکیټ زموږ سره اپورزایډ ډایرکشن یعنې بای سایډ خواته ځي، که زموږ سره دغه سوینګ های ټارګېټ کوي. دا کیس په بیرش کې هم کېدلی شي او په بولش کې هم کېدلی شي. صحیح ده، خو یو مشکل دا دی چې دغه ډیلی بیاس بیا ډېر ټایم نیسي. مثلا ته باید ستا سره د ډېرو ورځو کینډلونو شتون ولري او د هغې څخه وروسته بیا ته به ځان ته دا کلیر اندازه معلوموي چې دغه حرکت زموږ سره اپوزیټ یعنې د بای سایډ خواته ځي. خو بیا هم دا مې یوه طریقه ده. زه تا ته طریقې ښایم، بیا وروسته ستا خپل کار دی چې ته پر هرې طریقې باندې کار کوې، پر هرې طریقې باندې ته مخې ته ځې، هغه به نور په تا پسې اړه لري. صحیح ده، ویډیو تر پایه پورې وګوره او ویډیو سکیپ کوه مه، ځکه چې دا موضوع تا ته ښه کلیر کټ معلومه شي. دویمه طریقه زموږ سره دا ډول ده. دا زموږ سره ډیلی کینډل ده. اوس به دا موضوعات په پی ډي اف کې درته شو کوم، د هغه څخه وروسته بیا ځو لایف چارت ته. صحیح، دا زموږ سره اولنی د ډیلی کینډلې، البته ډیلی کینډل دی. دا ډیلی کینډل چې کله زموږ سره جوړ شو، دویم ډیلی کینډل چې کله زموږ سره اوپن شو، لا اوس هم تا ته د ډیلی بیاس د تګ اندازه نه کېږي. کله چې دغه ډیلی کینډل زموږ سره کلوز شو، صحیح، دا ډیلی کینډل چې کله زموږ سره کلوز شو، کلوزینګ دلته راکړي، اوپنینګ دلته، کلوزینګ دلته. د دغه مخکنی ډیلی کینډل دغه ویک چې کله د دې د باډۍ څخه یعنې دغه دویمې ورځې کینډل باډۍ چې د دغه اولنۍ د ورځې کینډل تر باډۍ چې پورته وه، ګوره پورته وه، یعنې ویک نه و، صرف باډۍ وه. نو تا ته به د دې څخه دغه اندازه کېږي چې را روانه ورځ زموږ سره هم بولش کېدلی شي. دا کیس سیم په بیرش کې هم کېدلی شي، خو ما صرف تا ته د بولش مثال راوړی دی. ته کولی شې د بیرش لپاره هم وګورې. صحیح ده، څنګه یو ځل بیا درته تشریح کوم.
کله چې ستا سره اولنۍ ورځ یعنې مثلا ته به خپل هغه د شاتنۍ ورځ وګورې. شاتنۍ ورځ کې داسې کیس شوی و چې مارکیټ زموږ سره کینډل جوړه کړې وه. د هغه څخه وروسته بله کینډل زموږ سره جوړه شوې وه. د دغه کلوزینګ د دغه شاتنۍ کینډل تر ویک بیلو شوی و، یعنې لوړ شوی و. تا ته به د دغه څخه دا کلیر کټ اندازه کېږي چې زموږ سره نننۍ ورځ یا سبانۍ ورځ هم بولیش کېدلی شي یا بیریش کېدلی شي. دا کیس د بیریش لپاره هم کتلی شي، د بولیش لپاره هم کتلی شي. زه امید لرم چې ته په دې کیس باندې پوه شوی او په مارکیټ کې وګورې درسره. ښه، د هغه څخه وروسته بیا یو کلیر کټ اندازه بیا دا هم ده. اوس تا ته دا معلومه شول چې مارکیټ زموږ سره په دا ډول سره بولیش دی، یعنې خپل مومنټ ته دوام ورکوي. اوس چې بیا ریورسل کېږي هغه په کوم طریقه سره کېږي. کله چې زموږ سره اولنۍ کینډل داسې راغله چې د دې د باډۍ څخه لوړ کلوزینګ راکوه شو، موږ ویلو چې زموږ سره به سبانۍ ورځ هم بولیش وي، یعنې بولیش به وي. یعنې دا اندازه نشته چې تر کومه ناحیه ګوره دا تر دې ناحیه پورې بولیش تللی ده، خپل هغه لیکویډیټي یې اخیستې ده. موږ د دغه کینډل څخه دغه سبانۍ ورځ هم معلومولی چې د دغه کینډل څخه وروسته او د دې څخه وروسته موږ خپل سبانۍ ورځ هم دا معلومولی چې دغه ورځ موږ سره بولیش راځي. صحیح، دا ورځ هم موږ سره بولیش راځي. خو دلته که چېرته بیا څه فکر وکړې د دغې ورځې دا ویک دا د دغې ورځې تر هغه ویک یې د دغه ویک سره راغلی دی، یعنې باډۍ دلته کلوزینګ موږ ته نه دی راکړی. موږ ویلي وه که چېرې د دغه باډۍ د دغه ویک بیلو موږ ته کلوز راکړي نو بیا موږ څه کېږو، بای سایډ ته نور هم پسې کښېنو، یعنې خپل روان جاري ساتو. خو دلته بیا داسې کیس شوی دی چې مارکیټ یعنې دغه کینډل د دې څخه لاندې کلوزینګ موږ ته راکړی دی. نو په داسې کیس کې بیا موږ ته په کار دا ده چې د بای سایډ څخه خپل توقع راکمه کړو، د سیل خواته خپل توقع زیاته کړو. صحیح ده؟ اوکې، یعنې دغه کینډلونه دا روان چې ته ګورې دا به ستا سره په ډیلي چارج کې ډیلي ټایم فریم کې ستا سره یي. نو د هغه څخه وروسته بیا داسې کیس شوی دی چې مارکیټ اپوزیټ ډایرکشن لاین راغلی. دا کینډل چې کله مثلا دلته چې تا ته کلوزینګ درکول شو د ویک څخه نور بیا ستا په ذهن کې باید دا وي چې مارکیټ نور د ریورسل کېدلو چانس یې ډېر دی د لاندې طرف ته. دلته یو مارکیټ لاین راغلی دی. د هغه څخه وروسته بیا دغه کینډل که چېرته فکر وکړې دا هم د دې باډۍ چې ده د دغه ویک څخه یعنې پر دغه اندازه باندې راغلی ده. نو ستا په ذهن کې باید دا وي چې سبانۍ ورځ هم زموږ سره بیریش راتللی شي. خو بیا په چیش کې خو دا دی چې مارکیټ کله اوس دغه ورځ چې اوس مثلا دغه کینډل زموږ سره جوړه شوې ده د دغه دا باډۍ چې ته وینې دا زموږ سره کوچنۍ ده، یعنې دا دغه دلیل ورکوي چې زموږ سره د سیل سایډو طرف ته د تګ چانس ډېر کم دی. د هغې مین ریزن دا دی چې دغه باډۍ زموږ سره کوچنۍ ده. اوس که چېرې دغه باډۍ زموږ سره غټه راشي یعنې سبانۍ ورځ یا نننۍ ورځ یا هغه تېره ورځ زموږ سره هغه باډۍ یې ډېره په غټ انداز سره کلوز شوې وي، نو ستا په ذهن کې باید دغه وي چې مارکیټ زموږ سره د خپل روان نور هم کنټینیو ساتي د لاندې طرف ته یا د بولیشو طرف ته، ځکه باډۍ یې ډېره غټه راغلې وه. که باډۍ بیا کوچنۍ وه نور بیا به ستا په ذهن کې دا وي چې مارکیټ شاید نور هم راغورځول شي یعنې راوګرځېږي. خو دا یې بیا بله طریقه ده، ته کولی شې په دې طریقې سره هم خپل ځان ته ډیلي بایس کلیر کړې. څو مختلفې طریقې شته صحیح. او راځو بلې طریقې ته چې هغه زه په خپله هم کاروم او مایکل یې هم کاروي او د هغه څخه وروسته بهترینه ټریډران یې هم کاروي او مین ریزن یې هم ښه ریزلټ دی ورکوي. زه خپله دا طریقه هم کاروم ډېر وخت، خو ډېر وخت یې نه کاروم. بیا هم هغه په تا پورې اړه لري، دغه کومې شاتنۍ طریقې چې ما درته وښولې هغه په تا پورې اړه لري چې ته پر کومې طریقه باندې کار کوې. ستا هغه څه ښه نتیجه چې تا ته درکوي ته بیا پر هغه باندې کولی شې کار وکړې. اوکې، مارکیټ موږ یو روان یو پر ډسکاونټ او فریم باندې ځان ته معلوموو. څنګه په ډسکاونټ او فریم باندې؟ مثلا مارکیټ زموږ سره شروع کړې ده سوینګ های سوینګ لو سوینګ های سوینګ لو صحیح. اوس موږ له پکار چې مارکیټ باید ډسکاونټ سره راشي
نو ګوره مارکیټ بیا ډسکاونټ راغلی دی. په ډسکاونټ کې بای، په پریمیم کې سیلینګ، په ډسکاونټ کې بای، په پریمیم کې سیلینګ. دا ته په هایر ټایم فریم کې هم کتلی سې. په اوس مثلا ګوره راځئ پله دلته تشریح کوو. مارکیټ د ځکه څخه حرکت کړی دی، سوینګ های هم ورته جوړ کړی دی. اګین مارکیټ ته پکار ده چې باید د ډسکاونټ زون ته راسي. ښه دی ډسکاونټ زون ته راغلی، اوس باید زه بای ته کښېنم. بای ته کښېنم، بیا ځم خپل کنټینیو تر دې ناحیې پورې جاري ساتم، ځکه زما سره اورډر فلو چې دغه بولې شته. په کراره سره به پر دې باندې موږ کار کوو چې اورډر فلو سره کم ځان ته معلوم وو، څه ډول خپل روان کنټینیو ساتو. ما درته وویل چې پر دې باندې زه غواړم چې څو لیکچرې باندې واخلم، ځکه دا په یوې لیکچر کې کېږي نه، نو ته به کنفیوز کېږې نه. صحیح ده؟ نو مارکیټ راغلی ډسکاونټ ته، اوس ته صرف په ډسکاونټ په پریمیم باندې صرف دا وپېژنه، نور هغه مه پېژنه چې اورډر فلو چې دی ورسره کم کار کوي، هغه ته پر هغه باندې ورسره مه ګرځه. صرف دغه کومې طریقې چې زه درته ښیم صرف پر همدې باندې فوکس وکړه. صحیح؟ مارکیټ راغلی پریمیم ته، البته وبخښه ډسکاونټ ته. اوس د ډسکاونټ څخه زما نظر دا دی چې مارکیټ به نور ځي بیا اپسایډ ډایرکشن ته. اګین بېرته مارکیټ ته پکار ده چې راسي ډسکاونټ ته، او په داسې کیس کې مارکیټ راغلی نه دی ډسکاونټ، ځکه موږ د دې ناحیې څخه تر دې ناحیې پورې خپل پی پلاټ کوو. پر پی پلاټ کولو باندې ما په تېرني چپټر کې لیکچر واخیستی، زه امید لرم چې هغه تا کتلی. پریمیم ته مارکیټ نه دی راغلی، ډسکاونټ ته مارکیټ نه دی راغلی، زه تر دې ناحیې پورې خپل هغه پی پلاټ کوم. اوس مارکیټ له پکار ده چې دی راسي ډسکاونټ، زه بیا په ډسکاونټ کې بای کوم، په دې ناحیې کې زه سیلینګ کوم، بیا زه په دې ناحیې کې بای کوم، صحیح، بیا زه پی پلاټ کوم، بیا په دې ناحیې کې بیا بای، تر دې ناحیې پورې خپل هغه کنټینیو جاري ساتم. ما سره دلته بای سایډ لیکورټي ده، پر لیکورټي پر دې ناحیې باندې موږ هم کار کړی دی، ته هغه پېژنې. دا زموږ سره بیا مکمل د دې روند هغه پریمیم او ډسکاونټ دی. مثلا دغه پریمیم او ډسکاونټ ته په 15 منټه کې هم کتلی سې، په 1 ساعته کې هم کتلی سې، په H4 کې هم کتلی سې، په ډیلي ټایم فریم کې هم کتلی سې، په هر څوک چې ګورې په هغه کې ته کتلی سې. اوس راځو لږ څه ډېر کار به پر لایف چارټ باندې هم وکړم، او د هغه څخه به وروسته بیا خدای پاماني وکړو، بیا به نو ښه راځو. اوکې ښه، دا زموږ سره لایف چارټ دی. په لایف چارټ کې بیا ما وویل چې هغه طریقه هم زه کاروم، او د هغې څخه وروسته بیا د هایر ټایم فریم څخه تر لوور ټایم فریم پورې چې موږ ځو پر هغه باندې هم کار کوو. زما سره د H1 چارټ اوپن دی. ما ویلي چې زه په H1 کې هغه کار څو ټایم فریم یې مشکل نشته. دلته داسې کیس شوی دی چې ما ویل چې زه په پریمیم کې بای کوم، په ډسکاونټ کې په پریمیم کې سیل کوم، په ډسکاونټ کې بای کوم. زه خپله دغه ډیلي بایس تر ډېره وخت پورې زه دا کاروم. مثلا زه ځان چې کله چې زه مارکیټ ته راسم وګورم چې مارکیټ په کوم حالات کې دی قرار لري، په بای کې، په ډسکاونټ کې قرار لري که په پریم کې قرار لري. سوینګ لو سوینګ های مارک هم د هغې څخه وروسته بیا مارکیټ وګورم. مثلا په دې ناحیې کې زه سیل کوم، ځکه دی راغلی دی پریم ته، او د ده روان چې دی هغه د سیلو خواته دی. په دې ناحیې کې بیا زه بای کوم. صحیح، دا ډول مخکې ورسره ځو. نو دا صورت زموږ سره د ډیلي بیاس حوالې سره په کافي اندازه سره لږ بحث، ډېر نه. انشاءالله چې په را روانه ورځ کې به نور هم موږ ځان دا کلیر کړو چې ډیلي بیاس زموږ سره نور هم په څه ډول سره کلیر کولی شو، د هایر ټایم فریم څخه راځو تر لوور ټایم فریم پورې، او د هغسې خپل کنټینیو ته ادامه ورکوو. او د هغې سره سره ناسداک تر ډېره پورې احتمال لري چې زموږ سره د اپوزیټ سایډ خواته ولاړ شي، او زموږ سره دغه ټایم های لیکویډیټي سویپ کړي، ځکه مارکیټ ناسداک راغلی دی، په اورډر بلاک ټایپ شوی دی د ډیلي، او د هغه څخه وروسته زموږ سره دا مکمله بایسایډ لیکویډیټي ده. نو بیا موږ په تمه کېږو صحیح کنفرمیشن ته، داسې نه وکړو چې بس ډایرکټ ورسره یو ځای شو. صحیح کنفرمیشن چې راکړي، خو بهتر نه خبرداری، ښه احتمال دا شته چې مارکیټ ناڅاپه موږ سره نور بای شي. نو دغه زموږ څو طریقې ولې درې طریقې دي ستا سره د ډیلي بایس حوالې سره، ته دا در سره وګوره، پر همدې باندې کار وکړه. انشاءالله چې را روانه ورځ کې به نور هم پر دې باندې کار کوو،
زه غواړم چې پر څو لیکچرو کې دغه درسونه وویشم ځکه پر یوه باندې کېږي نه. صحیح ده؟ اوکې. الله په امان.